اسرائیل او امریکا د ایران سره د سولې خبرې د دې لپاره کوي چې جګړې ته تیاری ونیسي او دا خبره د روسیې د امنیتي برخې لخوا د څیړنو په اساس شوې ده. په داسې حال کې چې د سولې خبرې پاکستان روانې کړي دي او ټرمپ دوامداره وایي چې دا ځل په رښتیا سوله غواړي، خو دننه عربستان د امریکایي عساکرو نه ډک دی، په داسې حال کې چې د دوی جنگي بیړۍ هم د ایران څنګ ته را روانې دي. اوس ډیری راپورونه وایي چې امریکا غواړي یو سترې بمبارۍ ته تیاری ونیسي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د دې خبرې پاکستان خبر دی که دا د سولې خبرې په بېخبرۍ کې مخ ته وړي، او د همدې له امله روسیه دوامداره ایران ته اخطار ورکوي چې نه باید په پاکستان باندې ډیره تکیه او باور وکړي. مهمه خبره دا ده چې که چیرته دا ایران ته جوړه شوې دسیسه د امریکا، اسرائیل او پاکستان لخوا وي، نو دا به ډیره زیاته سخته وي چې دا ځل د ایران طاقت وکړي. ستاسو د دې اړوند نظر څه دی؟ آیا ټرمپ واقعا بمبارۍ ته تیاری نیسي او آیا پاکستان په دې دسیسه کې لاس لري او که نه؟